د ماشومانو جنازې. و یو خاوند او میرمنې حج ته روانېدل. د خپلوانو څخه یې خدای پاماني واخیستل او خپل 3 ماشومان بچي یې هغوی ته وسپارل چې ستاسو سره دې اوسي تر څو چې موږ له حجه بیرته راستنېږو. خپلوانو یې ښه په خوښۍ ورته وویل سمه ده، موږ ته یې حواله کړئ، تاسې بېغمه خپل د حج په لورې ځئ. خاوند او میرمنې حج ته روان شول. دوی حج لا هم نه و شروع کړی چې سهار ته 3 سره ماشومان یې د مرګ په خوب ویده شوه. په خپلوانو کې یو ویر او غم جوړ شو. د ماشومانو پلار ته یې زنګ ووهه چې ماشومان خو د 3 سره مړه شوه. پلار یې حج پرېښود او بیرته د خپلې میرمنې سره په بله تیاره کې کور ته راستون شو. په کور کې یو غم جوړو. خپلوانو یې بچي په کفنونو کې ورته ایښي وه. پلار و مور چې دا حالت ولید نو حیران شوه چې دا چا ووژل او که په خپله مړه شوه. زموږ خو کور خراب شو. چې وروسته یې پلټنه پسې وکړه نو دا ورته معلومه شوه چې دوی د شپې شیدې په یوه لوښي کې ایښې وې او د لوښي سر یې خلاص پرېښی و چې په هغه کې یو کربوړی لوېدلی و او مردار شوی و. سهار ماشومانو کربوړی نه و لیدلی نو شیدې یې پخې کړې وې او 3 واړه خوړلې وې چې د هغه د زهرو له اثره 3 سره ماشومان مړه شوه. عبرت. ګرانو دوستانو، دا د ګرمۍ ورځې شپې دي. په دغه ورځو شپو کې هر قسم خزندې راوتلې وي، خصوصا په اشپزخانو کې چې کله هم یو لوښي کې د خوراک شیان ږدئ سر یې خلاص مه پرېږدئ. او ویل کېږي چې د یوه کربوړي د زهرو څخه تر 100 پورې انسانان مړه کېدی شي. هره شپه او هره ورځ چې په کوم لوښي کې د خوراک شی ږدئ د هغه سر حتما پټوئ. ګرانو دوستانو، دا یو پیغام دی، د ثواب په خاطر د خپلو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ.